طالبانو لخوا د خوشحالۍ او پرمختګ غټ زیری افغانستان د بهرنیانو له محتاجۍ د خلاصېدو پر لور دا چې څه یې کړي او طالبانو څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل یو ستر تولیدي فابریکو کمپلیکس پرانیستل شو. د هغه ماشیني آلات چې افغانستان په لومړي ځل جوړ کړي یاد پرمختګ 3 کلونو کې شوی. یاد کمپلیکس به پر بهرنیو تولیداتو د افغانستان تکیه راکم او د کورني صنعت په پیاوړتیا او پراختیا کې به د پام وړ مرسته وکړي. د تولیدي فابریکو دغه کمپلیکس اوس مهال د قوشتېپې کرنیزو کمپلیکسونو لپاره د ماشین آلاتو او کرنیزو وسایلو د صنعتي او کوچنیو فابریکو ماشین آلاتو ترانسپورټي وسایطو فلزي عناصرو برقي وسایلو مختلفو پرزجاتو او د کانالونو او اوبو بندولو د دروازو د قطعاتو په شمول یو سل 15 ډوله تولیدات کوي چې یو شمیر تولیدات نندارې ته هم وړاندې شول. دا بس چې وینئ دا هم د افغان انجنیرانو لخوا جوړ شوی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د ملي پراختیا شرکت له لوري د تولیدي کارخونو کمپلیکس پرانیست غونډې ته په خپله وینا کې ویلي چې د افغانستان سرپرست حکومت 18 کاله وروسته په دې وتوانېده چې له کاره لوېدلې او ویجاړې فابریکې بیا فعالې کړي. نوموړي د ملي پراختیا شرکت د کارخونو کمپلیکس ته په اشارې ویلي چې د دې فابریکو په بیا فعالېدو سره به د هیواد کرنیزه او صنعتي برخه پر ځان بسیا شي. ملا برادر یو ځل بیا پر ټولو پانګوالو او تجارانو غږ وکړ چې راشي او په افغانستان کې پانګونه وکړي. د هغه په خبره اوس مهال په افغانستان کې د هر ډول لوی متوسطو او کوچنیو پانګونو لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. اما افغانانو بیا د طالبانو د یاد اقدام ستاینه کړې او وایي داسې کارونو سره به د بیکارۍ کچه ټیټه او افغانستان به د پردیو له محتاجۍ څخه خلاص شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.